والله که دا ملک درته هیڅ څوک جوړ کړي صرف افغان ذات به جوړوي هغه افغان چې هغه خپل ملک ته وفادار وي دا د ننګرهار د بل طرف هغه ځای چې د مالټو باغونه کرل شوي دي ونو شاته مکمل باغونه دي بې حسابه غټ غټ او دغه ځای نوي نیول شوي دي په دغه ځای کې دغه ځای نه وګورئ دلته مالټه پکې ده ښه دغه ځای کې ښکاري دونه د مالټې باغ سولر یې ورته لګولي او اطاق ورته ځان ته جوړ کړی پکې دې ځای نه اوس نوي باغونه شروع شول ښه دا نوی باغ دی هر یو ماشاءالله په سلهاو جریبه چا 200 نیولی چا 500 جریبه نیولی چا 300 نیولی دی دغه ساحې ته وګورئ مکمل هغه د هاوزینګ ورته پکې جوړ کړی دی سولر سیسټم هر څه مجهز دغه ده دا هم باغ دغه هم باغ دم دغه د خپل یو ذخیره ورته جوړه کړې چې په دې کې بیا ځان ته مایان ساتي دا نوي باغونه دي دا به په 2 کاله 3 کاله بعد لوکسه بهترینه غټه مالټه ورکوي نو دا ګوره په څنګ کې بل باغ دا ګوره بل چا نیولی دی بل باغ دی دې ساحه کې دغه دی بل باغ مالټې هم پکې دا به بل کال ته بهترینه او ډېره مالټه ورکوي دم ډېر نیولی دی دا ګوره دا 2 پټي دي دا شاته زیم نیولی دی داسې پسې راتېر شه دغه ساحه هم باغ دی ګوره دی بل باغ ګوره د باغ منځ کې هغه د ګلپیانې کرلي دي نور میوې دي سبزیجات دي شیان دي دا ګوره مکمل داسې مخامخ وګورئ خو هغه دشتې هم مالټې لړلي دي چا خبره هغه دي هلته خو رته د مالټو په ځای میږي ښکاري میږي دي پکې پسونه دا ګورې باغ تازه کاره دا بیخي نه وه بل دفعه چې زه رالم ننګرهار ته دا باغ نه و ګوره دلته باغ کرل شوی دی هر سړي خپل شاته ساحې مکملې خالي دي دا وګوره د نوی هغه سیسټم ورته برابر کړی سولرو باغ یې کرلی دی پکې پسې راتېر شه هغه شاته ګوره باغ پاتې دی هغه بل باغ دی هغه ځای ځمکه پاتې ده او دا وګوره دا د بل باغ الحمدلله باغداري ماشاءالله ډېر یو قوي کش پیدا کړی دی او هر ځای کې ونې دي نو که په دې سړک باندې زه 1 ساعت مزل هم وکړم انشاءالله 1 ساعت نه خو خیر 30 دقیقې لا زیات نو همدغه مالټې باغونه به یو موږ به یو دا وګوره دې سړي څومره ډېر نیولی دی چې هېڅ نه یو 1000 جریبه خو یې نیولی دی شاته وګوره هغه ځای کې مو ورته سولرې لګولي دي نو دا ساحه ټوله مالټه ده ټول ځان یې مالټه کړي دي پرونی هغه ځای ته چې لاړو دلته ده دا تازه کرل شوی دی او سر و بر یې نه ښکاري ماشاءالله دومره ښایسته حاصل ورکوي چې د حد نه زیات بس په دې کې زه نو یاره چې هېڅ نه 1.5 ساعت مزل دی په دې لار باندې نو زه دا اوس وګوره هغه دي مالټې مکمل ګورئ داسې پسه هغه طرف ته ځه هغه د شاته مالټې دي ورته ګوره چې دلته 2 طرفه باغونه دي یو طرف او بل طرف یعنی تر بټي کوټه پورې د دې ځای خو ننګرهار ښار دی تر بټي کوټه پورې فکس 1 ساعت مزل دی 1 ساعت نه لا ډېر مالټه ده ټوله او دا بسنه نه کوي د افغانستان لپاره ځکه دا خو معمولي ځمکې دي معمولي باغونه دي هر تجار باید 2-2 جریبه ځمکه وکري ګوره دلته وګوره داسې دا مالټه شوه دا مالټه شوله هغه باغونه وګوره ټول مکمل مالټه مانه په دې باغو کې به خلکو شلغم کرل چې به کله بیا راوویستل 10 روپۍ به شو ټول پټۍ به ورته 80 روپۍ کړي وې 10 به قرضداره وو پکې دا وګوره هغه د شاته هم باغونه دې خوا هم باغونه نو دغه څه ساحه چې تاسو ته ښکاري دا ټول باغ دی هر تجار هر افغان د خپل وطن لپاره اساسي کار وکړي باید دا وګوره دې خوا هغه د شلغم هم دغه د مالټو په منځ کې شلغم مولی نور څه شی دی ګلپی مذهب هم پکې دی وینې ګلپی هم پکې کرلی غلط نه شي ګلپی اوس څه ضرور چې تا کرلی دی او وګوره
کې ټول شیان پاڼې غورځي خو دا مذهب نیغ ولاړې تک شینې وینې ګوره دا غټې غټې پاڼې نیولې دي ګوره مالټو منځ کې کرلی دی یعنې دغه حاصل کولی شي د تاسو د باغ کرایه تاسو هر مصرف وباسي نو همداسې په سیزن څومره مزل چې کوي نو خلاصېدی نشته الحمدلله هغه دي ماشاءالله نوي کري پکې لګیا دي نو دلته تاویږو بس دی نو دا مو درته یو نمونه وښودله چې دغونه شیان دلته شته دی دا وګوره هر ځای کې ماشاءالله اوبه پرېمان هغه د سیند شته دی پکې کله کله پکې اوبه راخوشي کوي بیا هلته د ولس والا تېروي خو هلته بره اوبه خلاصېږي ځکه دا باغونه ډېر دغه کي سیند چې دی هلته اړولی دی سیند پکې و خو نن یې واړو بره باغو ته اوبه ورکړي بس ماشاءالله ترتیب جوړ دی نو 3 کاله بعد به زموږ افغانان مالټې بیخي خوري نه په هر کور کې به ماشاءالله په منونو پراته او بس بهرني هیوادونه مالټو ته ډېر زیات ضرورت لري بس د ننګرهار ښار به انشاءالله نړیوال بازار پیدا کوي ځان ته او دلته به هغه تجاران راځي چې هغه به ځان ته یو څه وایي او دې ځای کې به تجارت کوي د دې ځای نه به مال وړي زه په خپلو افغانانو باندې بیا هم غږ کوم خپل ملک ته کار وکړي والله که دا ملک درته هیڅ څوک جوړ کړي صرف افغان ذات به جوړوي هغه افغان چې هغه خپل ملک ته وفادار وي هغه افغان تجار به دا ملک جوړوي چې خپل ملک پې ګران وي او که ګران پې نه وي هغه به څوک په پنجاب کې کار کوي څوک به په ایران کې کار کوي څوک به په دوبۍ کې بلډینګې جوړوي څوک به په سعودي کې بلډینګې جوړوي ولې تا ته عزت خپل ملک درکوي ستا عزت به په دې ملک کې هماغه تجار چې په دوبۍ کې لګیا دی بلډینګې جوړوي د هغه مړی به دلته راوړل کېږي مړی دې دلته ښخېږي چې مړی دې ښخېږي د خپل ملک ته ولې کار نه کوي ولې دا حق در باندې نه لري صحیح دی په کوم ملک کې فقر نه غربت نشته بل شی نشته دی هغو غیرت کړی تجار غیرت کړی بل غیرت کړی دی ملک آباد کړی دی نن یې بېغمه ښه په نره غوري په رنج روور موټر کې ګرځي ستا افغان په رشکه کې ګرځي فخر په دې باندې وکړي چې په خپل ملک کې رشکه دی خیر دی نن دی یو عادي موټر خو ته غیرت وکړه انشاءالله دې ملک ته به الله پاک یو خاصه ترقي ورکوي ځکه دا ځورېدلی دی نو دا د ځورېدو نتیجه ده چې الله نن موږ ته دښتې سرفرازه کړلې نن یې موږ ته دښتې ښایسته کړلې نن زموږ افغانان غیرتي تجاران راځي د لندن نه سرمایه راوړي دلته باغ نیسي دا موږ ته د افتخار ځای دی زه پې ویاړم باید ټول افغانان دلته راشي تجارت وکړي قسمه قسم تجارت تر څو زموږ ملک د نړیوالو سره برابر او سیال شي نو دغه مو تاسو سره یو نمونه د تجارت شریکه کړه چې دا ګوره معمولي تجارت دی روان دی راشئ زموږ دولت تاسو سره همکاري کوي پراخه دښتې دي انشاءالله تاسو ته به دښتې درکوي نو په الله مو سپارم سلام علیکم ورحمت الله